د لوی خدای په نامه د خبرونو سرټکی. په دوو وروستیو ورځو کې د زمري د 24مې څخه په هیواد کې پراخه لمانځنه. د کورنیو چارو وزارت د وزیر لخوا هیواد کې د امني فضا د رامنځته کېدو ټینګار او د ټرمپ او پوتین لیدنه. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنودونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د 1404 کال د زمري 25مه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د زمري 24مې فتحې ورځې په مناسبت په جوړیو شویو مراسمو کې ویلي چې په تېرو 3 کلونو کې څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال له ګاونډیو د سیمې او اروپایي هیوادونو ایستل شوي او هیواد ته راستنه شوي دي. ښاغلي حنفي زیاته کړې چې د راستنه شویو کډوالو لپاره په 25 ولایتونو کې شاوخوا 15 ښارګوټي جوړ شوي دي. نوموړي په بهر کې له میشتو افغان کډوالو وغوښتل چې افغانستان ته راستنه او د هیواد په ابادۍ کې ونډه واخلي. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د زمري 24مې فتحې ورځې په مناسبت غونډه کې له ټولو بهرمیشت افغان هیوادوالو غوښتي چې هیواد ته راستانه شي او په عزت سره ژوند وکړي. خلیفه سراج الدین حقانی زیاته کړې چې اوس مهال هیواد کې یو بشپړ اسلامي نظام حاکم دی او د تیرو کړنو حساب له چا سره نه کیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په هیواد کې دا مهال له 90 کوچنیو کانونو د اکتشاف او استخراج چارې روانې دي. د خبرپاڼې له مخې په دې کانونو کې کرومایټ، تالک، سره زر، ګچ، چونه، اهاک، نفرایټ، مرمر، مالګه، سروب، جست او داسې نور منرالونه شامل دي. د اقتصادي معاونیت په وینا په دې کانونو کې شاوخوا 120,000 کسانو د کار زمینه برابره شوې ده. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د سولې په تړاو الاسکا ایالت کې سره وکتل. ټرمپ د دې کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې ویلي چې خبرې اترې رغونکې وي او په زیات پرمختګونه پکې شوي دي. نوموړي دغه راز له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د روسیې او اوکراین ولسمشران به ډېر ژر د سولې هوکړې ته د رسېدو په موخه سره لیدنه وکړي. ورته مهال ولادیمیر پوتین په یوه اعلامیه کې د اوکراین د امنیت تضمین برخه کې د چمتووالو اعلان کړی، خو زیاته کړې ده چې د روسیې ټولې اندېښنې باید په پام کې ونیول شي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخته او ښې چارې.